زه مسلم وردګ غواړم چې تاسو ته د الماني ژبې د ابتدایي سطحې یا د ایو سطحې یا لیول یا صنف یا د لومړني صنف ووایو لومړنی درس تاسو ته وړاندې کړم. لومړی موږ تاسو باید بعضې قوانین یا بعضې خبرې موږ تاسو باید په ذهن کې ولرو او چې هغه عبارت دي د لومړی زه باید تاسو ته ووایم چې د الماني ژبې بعضې حروف د پښتو ژبې سره مشابهت لري او هغه څوک چې د هغوی د انګلیسي ژبې سره بلدیت ولري نو دوی کولی شي چې په اسانۍ سره الماني ژبه زده کړي ځکه چې د انګلیسي سره هم مشابهتونه لري. یعنی د مثال په توګه که ووایم که څوک مثلا په انګلیسي ژبه باندې بلدیت ولري دوی کولی شي چې په ډیر کم وخت کې د الماني ژبې مکمل حروف ووایم یا مکمله جمله ووایم هغه د مخ څخه ولولي. نو دا یو فایده ده. راځو اوس موږ تاسو شروع کوو د الماني ژبې په لومړني درس باندې چې موږ تاسو په کامله ډول یا په مکمله توګه موږ تاسو هغه د الماني ژبې د الفبا څخه شروع کوو یا د ای بی سی که ووایو د ای بی سی څخه شروع کوو چې په الماني کې ورته ا بی سی وایي د هغې څخه موږ تاسو شروع کوو. لومړی راځو موږ تاسو په سر کې وینو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې د انګلیسي ژبې سره بعض شباهتونه لري لکه مثلا په الماني ژبه په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو لرو ګرامر. موږ تاسو ګرامر ته ګرامر وایو خو په الماني ژبه کې په لږ څه تفاوت سره یا په لږ څه فرق درلودلو سره نور همغه د انګلیسي ژبې حرف دی په الماني ژبه کې چې هغه عبارت دی مثلا د دلته ای آر اخر کې راغلی دا په آی کې باندې بدل شوی چې په الماني کې ورته ای کا وایي دې باندې بدل شوی او نور همغه هغه دی. یعنې دغسې بعضې تفاوتونه یا فرقونه موجود دي نور مشابهت لري. راځو موږ تاسو اوس ګراماتیک دې ته وایي ګراماتیک A1 یعنی د ایو لیول یا د ایو سطحې یا د ایو صنف ګرامر. وروسته د هغې څخه راځو ډویشې الفابet یعنی د الماني ژبې الفبا توري. الفابet که تنها ووایو نو یو توري ته وایي یو حرف ته وایي او الفابet چې شي نو جمع ده. ډویشې معنا دا ډویشې دا معنا مثلا موږ تاسو وایو چې افغاني همدغسې ډویشې یعنی دلته موږ تاسو د هغې صفت حالت ته اړوو یا په انګلیسي ژبه کې ورته adjective حالت ته اړوو. ډویشې الفابet یعنی د الماني ژبې یا الماني الفبا توري. ډویشې معنا الماني آلمان ډویشلند مثلا دلته وایي چې ډویشلند چیرې لند ولیکو معنا جرمنی یا آلمان هیواد. اوس دلته موږ تاسو د دې هغه چې دی صفت حالت مثلا ډویشې آلماني الفبا حروف. راځو اوس موږ تاسو وایو آلماني الفبا حروف شروع کوو د ای بی سی څخه یعنی د الف بیټ یا د لومړیو حروفو څخه موږ تاسو شروع کوو. لومړی راځو موږ تاسو وایو چې دلته په شنه خط باندې چې لیکل شوي دي دا کپیټل یا غټ حروف دي د الماني غټ حروف همغسې لکه څنګه چې د انګلیسي حروف دي همغسې لیکل کیږي خو البته فرق یې په تلفظ کې دی او کوچني حروف یې هم همغسې لیکل کیږي البته فرق یې په تلفظ کې شته. نو په شنه خط باندې غټ حروف لیکل شوي دي او په سره خط باندې هم کوچني حروف لیکل شوي دي او دلته یې هم په تور خط باندې تلفظ لیکل شوی دی. اوس راځو لومړی حرف وایو لومړی حرف دې ته په انګلیسي کې ای وایي خو په الماني کې موږ تاسو ای ته وایو. دلته دا هم په کوچني حرف باندې او دلته دا هم تلفظ دی. دلته ب
ګورئ موږ تاسو په پښتو کې هم ب ته ب حرف ته همغه ب وایي. په الماني کې هم ب ته ب وایي. دا یې د پښتو سره بعضې شباهت کوو وایم چې دی. نو ب په غټ حرف، ب په کوچني حرف لیکلو کې او وروسته دی هم تلفظ ب. وروسته د هغې څخه څ. څ موږ تاسو هم په پښتو کې څ لرو. دلته هم عین شکل د انګلیسي ژبې سی دلته څ تلفظ کیږي. څ څ څ. او وروسته د هغې څخه د، دا په انګلیسي ژبه کې ډي، په الماني کې دې ته وایي چې د. دلته هم په کوچني حرف سره او دلته یې هم تلفظ د. دلته بیا هم د انګلیسي ژبې د دغه حرف یعنی د ای حرف تلفظ په الماني ژبه کې د دغه حرف تلفظ دی. ای دې ته موږ تاسو وایي چې ای، دا ا، دا ای، ای او دا هم په کوچني حرف سره ای او دا هم تلفظ. وروسته د هغې څخه اف، اف دا هم تلفظ. او وروسته دلته جی. موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې دې حرف ته جی وایو، خو په الماني کې لیکل یې یو شان ولې تلفظ یې فرق کوي. تلفظ یې دی، دې ته په الماني ژبه کې وایي ګې. ګې دا هم تلفظ دلته. او دلته د انګلیسي ژبه اچ په الماني ژبه کې ها تلفظ کیږي. ها ها. او بل دی په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو آی لرو. په الماني ژبه کې هم عین شکل لیکلو کې یو شان ولې په تلفظ کې فرق کوي. تلفظ کې د انګلیسي ژبې د دغه حرف تلفظ په الماني کې د دې حرف تلفظ دی. یعنی په انګلیسي ژبه کې دې ته موږ تاسو ای وایو، خو په الماني کې موږ تاسو آی ته ای وایو. ای تلفظ کیږي ای، او دا هم په کوچني حرف سره لیکلی او دلته هم تلفظ. او وروسته بیا موږ تاسو په انګلیسي کې جې په الماني کې هم په عین شکل لیکل کیږي خو تلفظ یې فرق کوي. په الماني کې موږ تاسو جې ته یوت وایو، یوت. او بل دی کا. په انګلیسي کې موږ تاسو دې ته کا وایو، کې وایو. په الماني کې دا تلفظ کیږي کا، کا. او بل دی ال. دا په انګلیسي کې هم ال دی، الماني کې هم ال. او بل دی ام، ام، ان، ان. یعنی دا په الماني او انګلیسي ژبه دواړو کې یو شان دي. وروسته موږ تاسو لرو او. یو موږ تاسو دلته دا او لرو او بل موږ تاسو دلته دا یو. په انګلیسي کې یو، په الماني ژبه کې دا او دغه د یو او د او، یعنی د دې دواړو تلفظ یو شان دی. البته فرق یې په دې کې چې دی چې دغه یو چې ده د دې دا هم او تلفظ کیږي خو لږ اوږد او په ستوني کې تلفظ کیږي. دې ته وایي چې او، دې ته وایي چې او، او. یعنی یو څه اوږد او په ستوني کې تلفظ کیږي. وروسته د هغې څخه راځو موږ تاسو دلته بل حرف دی د الماني ژبې چې دا هم د پښتو سره شباهت لري. هغه عبارت دی د پی څخه. په انګلیسي ژبه کې دې ته موږ تاسو پی وایو یا پی تلفظ کوو. په الماني کې دا لکه د پښتو په شان پی تلفظ کوو. پی، پی. او بل دی کیو. په انګلیسي ژبه کې دې ته کیو وایي یا کیو تلفظ کوو. په الماني کې دې ته کو، کو. دغه دی دلته موږ تاسو لرو. او وروسته د هغې څخه آر. په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو دا آر تلفظ کوو. په الماني کې دا ایر او یا هم اغ دوه تلفظ لري. یا هم یا ایر، ایر او یا هم اغ. یعنی دا آر چې دی هم آر تلفظ کیږي او هم په ډیرو ځایو کې غین تلفظ کوي چې اغ ورته وایي. او وروسته د هغې څخه موږ تاسو بل حرف لرو اس. اس، اس. ټي ته په پښتو کې هم موږ تاسو ټي په انګلیسي ژبه کې ده، په الماني کې
ټي ته ټې وایي. په پښتو ژبه کې هم موږ تاسو ټې لرو. دا یو بل شباهت د پښتو سره ویلی شو چې لري. د پښتو ژبې د حروفو سره. ټې، ټې، او، او. د دې فرق مې مخکې د او سره تاسو ته واضح کړ. او وروسته د هغې څخه وي. وي په انګلیسي ژبه کې ورته وایي. په لیکلو کې یو شان خو په تلفظ کې فرق کوي. په الماني ژبه کې وي ته پاو وایي. پاو دا د تلفظ دی. او وروسته د هغې څخه ډبلیو. په انګلیسي ژبه کې دې ته ډبلیو وایي او په الماني کې د ډبلیو تلفظ دی وی. وی. بل دی ایکس. ایکس لکه څنګه چې انګلیسي کې دی همداسې په الماني کې هم تلفظ کېږي. بل دی وای. وای په انګلیسي ژبه کې ورته وایي او په الماني ژبه کې دا موږ تاسو تلفظ کوو اپسیلون. یعنی لیکلو کې یو شان په تلفظ کې بیا هم فرق لري. اپسیلون. او بل موږ تاسو لرو زاید په انګلیسي ژبه کې چې په لیکلو کې یو شان خو په تلفظ کې په الماني ژبه کې فرق کوي. په الماني ژبه کې دې ته وایي سیت. سیت. زاید په الماني ژبه کې سیت تلفظ کېږي. دې ته سیت وایي. او بل موږ تاسو لرو یعنی که تاسو ریاضي لوستي وي او یا مو د کیمیا مضمون لوستی وي په هغه کې موږ تاسو بیټا په نامه باندې یو علامه لرو. یو واحد دی، یو علامه ده. دلته دا په د الماني ژبې په حروفو کې یو بل حرف دی. یعنی په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو صرف دا حروف درلودل خو په الماني ژبه کې دا یو اضافي بل حرف هم شته. نور هم اضافي حروف شته دي چې هغه بیا په بل درس کې موږ تاسو وایو. خو دا یو حرف دلته دا کوو چې دا د ډبل اس په ځای باندې یا خپله ده او یا هم د ډبل اس په ځای باندې استفاده کېدای شي چې دې ته د دې تلفظ دی is set. is set. ښه اوس راځم یې ور بیا ټول تلفظ کومه. ښه ا ا ب ب س س ډ ډ ا ا اف اف گ گ ح ح ای ای یوت یوت کا کا ال ال. ښه ام ام ان ان او او. راځو بل حرف ته. پ پ کو کو ار ار او یا هم اغ اغ اس اس ت ت او او پاو پاو و و ایکس ایکس اپسیلون اپسیلون set set او بیا هم آخري حرف اس چې د ډبل اس په ځای استفاده کیږي is set. is set. نو دا هم و زموږ تاسو د الماني ژبې الفبا یا الف یا ای بی سی یا ا بی سی ا بی سی. نو د په بل درس کې بیا موږ تاسو بعضې ترکیبات وایو لکه مثلا جوم چې شین او بعضې نور چې ما تاسو ته وویل چې بعضې نور حروف هم اضافي شته چې هغه وایو. نو په بل درس کې به موږ تاسو بیا هغه حروف وایو. نو دا و د لومړي درس پای. د نورو درسونو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ او دوهم درس به بیا هم په بله ویډیو کې موږ تاسو سره شریکوو. بیا هم زموږ سره اوسئ.